اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تېره برخه کې تاسو واورېدل چې سلطان د موټروان سره د کرایې په سر لانجه وکړه ځکه چې مناسبه کرایه یې نه اخیسته. اوس به دا واورو چې تازه ګل او سردار اکا د ماشومانو د ورکېدو په مخنیوي کې څه فیصله کوي. خیا سردار اکا وخت به نه ضایع کوو، خبرې به پیل کو. تازه ګل بم کار لري، مصروف سړی ده او ته به هم دکان ته ځې د خیاره سره، او زه چې تاسو ته معلومه ده رمې ته به ځمه. خوښه مې ده میرو. تازه ګل او وراره هغه د تېرې ورځې کیسه خو درته ښه معلومه ده که نه، چې صدو بېدرکه سوی و. ټوله دنیا مې ورپسې وکتله او ماشومان خواران هم پسې ګرځېدله. و میرو کاکا د هغې نه خبر ومه او مونږ یې ملټه کوله، خو دا خو چې عبدالرحیم ته په مخې ورغلی و او صدو یې ځان سره راوسته. خو موږ سره اندېښنه ده چې خدای مکه بیا داسې ونسي، نو د دې کم غم په کار ده. و غم خو یې په کار دی، خو چې څه شی ورته وکړو تر څو ماشومان بیا بېدرکه نه شي. تازه ګل او وراره ګلزار په کور کې یو خبره وکړله او خدای شته چې زما زړه ته وغورځېدله. څه یې ویلې؟ هغه وویله چې که چېرته ماشومانو سره کم تلیفون میلیفون وي نو ډېره به ښه. که داسې واقعه کېږي په وخت به مشرانو ته خبر ورکوي. ګوره صدو ورک شو خو کورنۍ خبره نه وه. که د مشرانو هلکانو سره تلیفون وی نو میرو ته به یې خبر کړی و یا به یې ما ته خبر کړی و، نو په وخت به پسې ګرځېدلي وو او دومره به نه سرګردانه کېدو. سردار اکا د تلیفون خبره ښه ده، خو د ماشومانو لپاره تلیفون نه دی پکار. او بله دا چې د امن مدرسې په اصولو کې دا دي چې هیڅ زده کوونکی به د مدرسې دننه تلیفون نه کاروي، ځکه چې د تلیفون په کارولو سره شاګردان له سبقه وځي. خیا چې تلیفون ورته نه پرېږدئ نو چی به کوو؟ الله به خیر کی، دا خبره به شورا کې یاده کو او چې هره فیصله وشوله نو ټول کلیوال به پې خبر شي. بس سمه ده چې څنګه تاسو ته مناسبه ښکاري. تاسو د مدرسې استادانه مې او د شورا غړي، خو چې داسې یوه لاره ولټول شي تر څو بیا ماشوم بېدرکه نه شي، ځکه که خدای مکه داسې ماشومان بېدرکه کېږي نو بیا به سبا څوک مدرسې ته خپل بچي نه پرېږدي. ورونو شور مه کوئ. ملا صاحب دا بیا هم څه لوبه جوړه کړې ده چې خلک هم راغوښتي. مطلب شاه لوبه نه ده، مونږ خبر شو چې د موټر د کرایې په سر د سلطان او د کوم موټروان ترمنځ لانجه شوې ده. نو دا خو دومره غټه خبره نه ده چې تاسو ورته ټول خلک راټول کړي دي. ملا صاحب سبا به خلک رالګېږي د ونې په یوه څانګه باندې به شور سره غرب کوي، هم تاسې به ورته خلک راټولوئ. پرېږدئ زورورو د دې وړو وړو خبرو نه چې شی جوړ کړه. مطلب شاه دا وړه خبره نه ده، غټه خبره ده، ځکه چې زموږ په سیمه کې د موټرو لپاره ټاکل شوې کرایه نشته، نو خامخا به دا ستونزه را پیدا کېږي. نو کرایه خو د دوو کسو جوړښت دی چې په هر څه سره جوړ شو. دا خو ته وایې که نه مطلب شه، په همدې خو د خلکو بیخ وویسته. ځان پوه که دا د ملک غني ملکي نه ده. اوس شکر د هر څه بدل شوي دي. ته په نورو ځایونو کې معلومات وکړه، د هر ځای لپاره کرایګانې ټاکل شوي دي. پرېږده چې دا مشران خبره سپینه کړي. سلطان رښتیا وایي، په ډېرو ځایونو کې اصول شته دی، خو زموږ په کلي کې دا اصول نه و چې څوک باید څومره کرایه واخلي. دغه دی مشران حاضر دي، په دې هکله به اوس خبره سپینه کړو. او د ملک صاحب بهادر خان کور ودان چې خبر شو راغی. فرید وراره ځکه خو کلیوالو م غوښته چې ملک بهادر ملک شي، که نه نو ولې دلته د خلکو کمی اوسه. الله دې تاسو سره ښه وکړي، خو دا ستاسې حق دی چې زه باید ته د اړتیا په وخت کې راورسېږم، ولو که هغه په توره شپه ولې نه وي.
اوس به راشو د کرایې خبرې ته. سلطان او موټروان چې لانجه کړي نو یو ملامت نه دی. سلطان په انصاف سره کرایه ورکړه او موټروان هم ځکه ملامت نه دی چې ټاکل شوی نرخ نشته دی. رښتیا دې وویل ملک صاحب، همدا ستونزه ده. میوه ګله، اوس دا به بولالې پرېږدئ. یو تاجي وایي او بل تاجي وایي. د خبرې سر پیدا کوي. تاسو خو ویل چې موږ دا ستونزه حل کوو. مطلب شاه ستونزه به حل شي. د دې لپاره به د شورا غړي او ځینې مشران کینی. د هر ځای لپاره به د موټر کرایه وټاکي او موټروانان به په هغې عمل کوي. د کرایې په ټاکلو کې به د موټروانانو هم یو کس وي. یعنې دا کار به اوس شورا کوي. د ملک صاحب بهادر خان اصل مقصد دلته معلوم شو. په دې وړو خبرو باندې د شورا نه لار خطا کول غواړي. واړه کارونه رامخې ته کړل او غټ پاتې ټول پاتې شي. ته به وایې چې شوراګانې بس د همدې لپاره جوړې شوي دي. که زما منئ خواري مه کوئ. نه ستاسې دا اصول چاته د منلو وړ دي او نه به پرې څوک عمل وکړي. مطلب شه چې اصول وټاکل شو خامخا به یې مني، او که بیا ترې څوک انکار وکړي نو هغه به جرمه کېږي. آفرین انجینر صاحب فریده، زما د زړه خبره دې وکړه. نازو لورې څنګه داسې خفه ناسته یې؟ ولې؟ پلاره مور پسې خفه یم، تر اوسه راغله. خو مور خو دې داسې په ورځو درنه جدا شوې نه ده که نه چې ته ورپسې داسې خفه یې؟ خفه کېږه مه، را به شي. خو ډېره اشاره شوه. هغه ده راله او بخمله ورنداره مو سره ده. شبانې ښه ده چې رالی. د نازو در پسې نوره ژبۍ شوې وه. خدای دې نه کي، خدای دې نه کي. ولې؟ نازونه مې قربان کې. بخملې ورندر ستړې مه شي، په خیر رالی. ژوندی اوسې عجب ګله وروره، مبارکه دې سه. خبره له خیره سره خلاصه ده. څه مطلب رندارې؟ پوی مې که پرخه هم رضا ده او کورنۍ م. څه؟ پرخه او کورنۍ دواړه رضا دي؟ وو که نه، ولې؟ ما خو ویل چې هغوی به انکار وکړي. دا بد پلاره، خو شکر د انکار یې ونه که. خدای دې ورسره ښه وکړي. زمونږ یې ډېر قدر وکړه. او نو قدر به ستا ولې نه کوو؟ څو ځلې خفه کړي نه وي، خو کاش چې دا ځل یې درته انکار کړی وی نو ډېر به ښه و. دا ته چې وایې واجب ګله وروره، ولې؟ ته باید خوشحاله سې. آی خی بخملې ورندار، ته څه خبره یې؟ تاسو خو قلارې په کور کې ناست یئ، خبرې نه چې د باندې به موږ ته خلک څنګه خبرې کوي. ما ته زوی ته مې کرارې کېنه، د چا خبرو پسې مه ګرځېږه، خپله خوشحالي وکړه. دا خلک خو په هر څه شکې خبرې کوي، ته به د چا خبرو پسې ګرځې. وو دا بد پلاره، دا وخت د دې خبرو نه دی. د دې په ځای باید خوشحالي وکړو. رښتیا وایې که نه؟ مورې تاسو ولې خاندئ؟ لورې عابد لالا ته دې واده کو د خیره. که خدای کول کور ته به دې ورندار راشي. وی مورې ته رښتیا وې؟ عابد لالا واده کوئ؟ زه ورکې به ډېرې ژاندلې ویمه. دا عابد لالا واده دی. الله قربان مې کې ترې وګوره، نازو لور مې څومره هوښیاره ده. خدای دې د بد نظره وساته. عجب ګله وروره، مونږ خو خپل کار وکړ. اوس نو خبره تاسو نارینهو ته پاتې سوه چې را خلاصی کوي په خیر. ترورې زه او ته خو کله کله ولایت ته ځو، نو همیش به م په کرایه باندې جنجال و. لورې جنجال خو به م و، هر یو موټروان به په خپلې خوښې کار اخیسته، خو له دې وروسته په خپلې خوښې کرایه نشي اخیستی. هغه څنګه؟ هغه داسې چې د ملک بهادر او شورا ترمنځ غونډه وشوه
د هر ځای لپاره پکې کرایه وټاکل شوه او دا یې ویل چې له دې کرایې نه به څوک زیاته نه اخلي. خدای دې ملک بهادر سره ښه وکړي او کلیوالو ملک بهادر پیژندلی و چې هوښیار دی، ځکه یې پې د ملکۍ غږ وکړه. که نه نو ته وګوره د یاسر پلار خو عمر په ملکۍ کې تیر که، خو نه یې چېرته د دې خبرو غم وکړه او نه یې پې ځان خبر که. که د یاسر پلار د ملک بهادر غوندې کارونه کولی نو ولې به د کلیوالو ملکې اخیسته؟ دا بیا هم څنګه د ملک بهادر صفتونه شروع کړي دي؟ نن سبا خو چې هر ځای کې غوږ شم د ملک بهادر صفتونه کېږي. د یاسر پلاره د صفت ځای پکې دی. څه توری کړې ده؟ ملک ګوټی دی. که ملک ګوټی دی خو هم توری کړې ده، خبر یې که نه د هر ځای لپاره یې کرایه وټاکله. کرایه وټاکله؟ د موټرو په کرا کې د ملک څه کار دی چې دا راځي او کراګانې ورته ټاکي؟ کار یې ولې نشته دی؟ د ولس ستونزه نه ده. ملکې هم دې ته وایي چې ولس په ځان راټول کړي او ستونزې حل کړي. ملک ماما ترور مې رښتیا وایي، موږ خو به تا ته ویل چې دا کلیوال کم مه ګڼه، د دوی ستونزې حل کا، خبره یې واوره، خو تا به نه منله. نو هغه دی ملک بهادر چې څنګه ملک شو د کلیوالو ستونزو ته یې غوږ ونیوه، ورته یې حل کړي. دا ټول کارونه هسې نمایشي دي، خلکو ته ځان ښیي. زه به یې هله ومنم چې غټ غټ کارونه وکړي، دلته دې وړو فیصلو ته څوک اهمیت نه ورکوي. په خپله به اهمیت ورکړي. هغه هوښیاران وایي چې د ولس زور د خدای زور دی او اوس ملک بهادر سره ولس ولاړ دی چې هره فیصله کېږي نو خلک به یې مني. پرخې شبانه کانی درغلی و او کنه، ما خو ورته ستا پاکله ویلی و چې ما رضا کړې پسې ورشئ. او راغلی و. ښه نو څه وشو له خیره؟ بس زرمینې ووایه خبره وکړه څه وشو؟ هماغه وشو څه چې تا غوښتل او زما کورنۍ غوښتل. ښه یعنی خبره له خیر سره خلاصه شوه؟ پرخې بیا خو دې مبارکه شه. زرمینې دا د څه شي مبارکي دې ورکړه؟ لکه چې مرکز ته کوم غټ فرمایش راغلی دی او کار به یې پرخه کوي. نه د فرمایش خبره نه ده، د پرخې د ژوند خبره ده. له خیره سره عبد ته یې ورکړه. ښه پرخې زرمینه رښتیا وایي؟ او رښتیا وایي. نو بیا دې مبارکه شه. د شبانې زوی په رښتیا هم چې خالق دی، ګلزار یې هر وخت صفتونه کوي، وایي چې په مدرسه کې هم تکړه دی، د ځمکې په کار روزګار کې او اخلاقي هم دی. نو ځکه خو ما کوشش کوو چې د دې دواړو ترمنځ رشته وشي. عبد د پرخې سیال دی. پرخې که خدای کول نو ته نوره د لانجو خلاصه شوې او ستا د مور او پلار به هم زړه ولګېږي. په داسې کور کې ستا رشته وشوه چې قدر به دي. زرمینې څنګه به مې قدري؟ دا به درته زه ووایم. شبانه په خپله د مرکز کاریګره ده او ستا په شان د جنکو قدر د هغې سره دی. هغه پوهیږي چې څوک د کور کار کوي په مرکز کې کار کوي، نو خامخا تکړی. بس تاسو جوړه د خدای مکنډو کوي، خواښې به مخکې او انګور به ورپسې، دواړه به یو ځای مرکز ته راځئ. ډېر ستړی ستومانه شوم. ملک صاحب السلام علیکم. وعلیکم سلام. مطلب شه دلته کومه خوا ورکوي چې داسې ستړی ستومانه راغلی؟ ملک صاحب تللی وم چې د ملک بهادر پښې ووهم. مطلب هغه چې د موټروانانو دپاره کومه فیصله کړې وه د موټرو د کرایي، د هغې فیصلې په ضد مې ټول موټروانان راوپارول، ځکه ما د ځان سره دا قسم کړی چې د ملک بهادر په ټولو کارونو او خبرو کې به خنډونه پیدا کوم. ښه اوس د الو زلو څه ځای ونیو که نه؟ هسې یو غر په بل ولې. ملک صاحب د څو موټروانانو سره مې خبرې وکړې
چې د ملک بهادر فیصله ونه منئ او په خلاص غږ باندې ووایئ چې موږ دغه ټاکل شوي کرایان یې نه منو او په همدې اعتراض کې داسې وکړئ چې خپل موټرونه یو څو ورځې مه چلوئ پرېږدئ چې دا خلک ښه تنګ شي او ستاسو په خوښه کرایان یې درکړي موټروانانو مو ومنله خو څه خو یې دا چې موټروانانو ویل که موږ خپلې موټرې ودرو دا خو موږ ته ډېر نقصان رسیږي دا نقصان به راسره تاسو پورته کوئ څه موږ به هم ورسره پورته کوو هغه څنګه ملک صاحب مطلب دا چې د ورځې به یو څه پیسې غواړي او حق هم کېږي ځکه چې زموږ په خبره باندې عمل کوي زموږ طرفداران دي مطلب شا که پیسې ځای ونیسي او فیصله په رښتیا ماتېږي نو پیسې دي دا به م ورکو هغه چا رښتیا ویلي چې سل په لالي پورې دا یو هم د بنګړو موږ نه هم ډېرې پیسې تللي دي نیتي دا هم لاړې د پولی پولی ډرامه چې تاسې واورېده په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي په ډرامه کې مو واورېدل چې شبانې د عابد د دسمال خبره سر ته ورسوله او پرخه د عابد په نوم شوه نور کار یې نارینهو ته پرېښوده نو په دسمال راوړلو او یا کوژده کولو کې ښځې باید کومو خبرو ته پاملرنه وکړي په دې هکله به تفصیلي راپور د پولی پولی په پروګرام کې واورئ که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمیرو را سره اړیکې ونیسئ 0 3 30 50 0 6 50 30 50